هر چاته پکار ده چې د خپل نفس اصلاح وکړي. دا مرګ همیشه مخې ته ولري، هر وخت باید وایي دته مرګ یاد وي. یو وخت کې نبی علیه الصلاة وسلام د صحابو نه پوښتنه وکړه، وایي د مرګ په باره کې د تاسې څه ګمان ده چې کله به راځي؟ صحابو کې یو صحابي وویل سحر چې د خوب نه راوچت سم دومره یقین مې نه وي چې بیا ته به رسېږم که نه. بل ته یې ورته ویل د تا څه ګمان ده؟ وایي کله چې په مانځه ولاړ یم د 4 رکعاتو نفلو نیت مې تړلی، نو چې کله ابتدا وکم شروع وکم دومره یقین مې نه وي چې تر اخره پورې به زه ورسېږم که نه، دا مونځ به خلاص کم که نه. وایي نو د ما حال بیا واورئ. د ما وایي دا حال د نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي چې کله یو طرف ته سلام وګرځوم دا بل طرف ته سلام چې ګرځوم دومره امیدم نه لرم چې سلام به وګرځوم او که نه. دا د الله د پیغمبر او د صحابه حال د خپل ځانونو اصلاح پکار ده. خدای د نفس او چونکې د موږ تاسو سره نفس د شیطان د خواهشات دي، د دې سره مقابله کول پکار دي. دا مقابله څنګه کول پکار دي؟ د دې په باره کې یوه ډېره عجیبه او غریبه نسخه امام غزالي رحمه الله لیکلې. په احیاء علوم الدین د دې یو کتاب ده، د نفس د اصلاح دپاره ډېره عجیبه نسخه بیان کړې. د هر مسلمان دپاره پکار ده چې په دې طریقه باندې عمل وکړي. هغه وایي سړی دې د ورځې یو 4 کارونه وکړي د ده د نفس اصلاح کیږي، ټوله زندګي یې برابرېږي. اول کار به وایي دا کوي چې کله دی د خوب نه راوچت شي سحر، نو خپل نفس به مخاطب کی، خپل نفس ته به ورته وایي چې ای د ما نفسه، زه نن له تا سره معاهده کوم، وعده در سره کوم چې دا دې اوس نه ونیسه تر بېګا شپې پورې یوه ګناه به نه کوم، او څومره فرایض او واجبات او سنن دې ما په ذمه شي دي ټول به ادا کوم، او څومره حقوق چې دې ما په سر باندې دي که هغه حقوق الله دي که حقوق العباد دي ټول به په جای کوم. او ای نفسه که چېرته ما خلاف ورزي وکړه د دغه معاهدې بیا تا ته زه سزا در کوم. یو کار به وایي دا وکړي، دې ته ویل کېږي مشارفه، یعنې د خپل نفس سره به شرط ولګوي. نو سړی چې سحر د خوب نه اوچتېږي اول کار به دا وکړي، یعنې مشارفه. بیا له دې نه وروسته سړی چې کله وظیفې ته ځي، تجارت ته ځي، دکانداري ته ځي او کار ته ځي، بیا د دې نه وروسته به وایي کله چې دی یو کار باندې اخته وي، دکان کې په دکانداري مصروفي، ملازمت کې په ملازمت مصروفي، نو هر خبر چې کله کوي او هر یو کار چې کله کوي هغه خپله معاهده دې وریادوي چې دغه کار خو به د ما د دې معاهدې سره مخالف نه وي، دغه خبره چې د ما له خولې نه وځي دا خو به عهد شکني نه وي، کومه معاهده سهر چې ما کړې وه د هغې سره خو به په ټکر کې نه وي. دې ته ویل کېږي مراقبه. نو دویم شی هغه مراقبه ده چې دی به د خپل نفس سره ټوله ورځ چې هر کار کوي او هر خبره کوي اول به هغه عهد وریادوي. که چېرته داسې و چې هغه مخالف و د بچ کېدلو کوشش دې کوي، ځان دې ځینې بچ کوي. بیا چې کله ورځ ووته د شپې بیرته د ملازمت او دکانداري نه بیرته کور ته راغلی او اوس ویده کېږي، د ویده کېدو نه مخکې به د ځان سره حساب وکړي. دریم شی محاسبه ده. حساب به داسې وکړي چې نن ورځ څومره کارونه ما وکړل، په دغه کارونو کې کوم کارونه د ما د دې عهد سره موافق ول او کوم مخالف ول، ټول به یو به مکمل وشماري. مثلا سحر زه دکانداري ته تلم، په لاره کې د یو چا سره مخامخ سوم، میلاو سوم، کومې خبرې مې ورته وکړې، دروغ خو به مې نه یې ویلي، غیبت خو به مې نه یې کړی، یو چا ته خو به مې څه آثار نه یې رسولی. هلته مثلا دکانداري مې کوله، خلک راته راتله، مشتریان راتلل، څنګه بیع او شراء مې ورسره وکړه، په حلاله طریقه وکړه په حرامه. دا څومره حقوق چې د ما د ښځې او د ما د بچیانو او د مور او پلار په ما باندې دي، آیا نن ما دا پوره کړي دي که نه مې دي پوره کړي؟ دې ته حساب وایي، دې ته محاسبه وایي. نو دریم شی هغه محاسبه ده چې د ځان سره به سړی کیني د خوب نه مخکې او حساب به وکړي. بیا د محاسبې نه وروسته وایي که چېرته د دې نتیجه ښه راووته، یعنې په ټوله ورځ کې د دې خپل هغه سهارني عهد سره مخالفت نه وکړی، نو بیا دې د الله تعالی شکر ادا کړي، ځکه دا توفیق خو الله تعالی ورکړي. او د شکر نتیجه دا ده لئن شکرتم لازیدنکم، که چېرته تاسې په یو نعمت باندې شکر وایست زه به نور درته اضافه کړم. دا د الله یو نعمت و چې په ټوله ورځ کې دې ګناه مونه کړه، ټول فرایض او واجبات او سنن دې په جای کړه، حقوق دې ماده کړه، نو شکر وباسه، 2 رکعته شکراني لمونځ وکړه. خو که چېرته داسې و بالفرض و تقدیر چې په دا ټوله ورځ کې دې داسې اعمال کړي وو چې د خپل عهد سره دې په ټکر کې وو، ناجایز کارونه دې کړي وو، بیا فورا توبهګار سه، توبه وباسه. او صرف توبه نه، استغفار، توبه د دې سره سره خپل نفس ته سزا ورکړه. ځکه سحر دې خپل نفس ته ویلي وو که چېرته د دې عهد ما مخالفت وکړه زه به تا ته سزا در کوم. سزا یې څنګه ده؟ خوب په ځان باندې بند کا، مخکې د دې نه چې ته ویده شي 8 رکعته نفل وکړه، دا د نفس سزا ده.
په دې سره دې دا نفس مړ کېږي. نو مخکې د دې نه چې ته ویده سې دا نفس ته ورته وایه چې د معمولي لذت حاصلولو او د خوشحالولو لپاره دې نن په دې کار کې اخته کړم، دروغ دې راباندې وویل، غیبت دې راباندې وکړه، لمونځ کې دې کوتاهي راباندې وکړه، دا کار دې وکړه، نن زه تا ته سزا درکوم. هغه دا ده چې ته به ویده کېږي نه، ته به نن 8 رکعته نفل کوې. نو دې ته ویل کېږي معاقبه. نو امام غزالی رحمه الله وایي سړی چې په دغه 4 ساعته زندگی کې دغه 4 شیان په خپل عمل کې په خپل ژوند کې راولي په دغه طریقه باندې چې اول مشارطه ده، یعنی د خپل نفس سره سحر وختي شرط ولګي، او دویم هغه مراقبه ده، همیشه دې فکر کوي چې داسې نه چې د خپل عهد مخالف جوړ سم، او دریم هغه محاسبه ده که حساب نتیجه ورکړه نو بیا شکر ایستل دي، او که نتیجه ورنکړه څلورم شی بیا معاقبه ده، خپل نفس ته دې سزا ورکړي. او دا داسې طریقه ده علما لیکي چې په یو ورځ باندې نه خلاصېږي، چې یو ورځ یې وکړي او بیا ووایي چې بس په لوی بزرګ سوم، د وخت شبلی او جنید بغدادي رانه جوړ شو. نه هر وخت به دې تا دا طریقه روانوي، هر ورځ به دې تا دا طریقه روانوي. او دا مقابله ده د شیطان او د نفس سره. یو ورځ به هغه در باندې غالبه کېږي، یو ورځ به تور باندې غالبه کېږي، او چې کله هغه در باندې غالبه سو نا امیده کېږه ما، خفه کېږه ما، بلکې ندامت اختیار کا، شرمندگی دی الله په حضور کې اختیار کا، پښمانتیا اختیار کا. او دا ندامت او پښمانتیا دا هغه شی ده چې د کوم جنه سړی چیرته رسیږي. سبحان الله. اشرف علي تانوي رحمه الله د معاویه صاحب باره کې یوه قصه را نقل کوي، وایي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ده به وایي د شپې تهجد کول کله به یې نه قضا کول. په شپو کې یوه شپه وه خوب ورغی، تهجد ځینې پاته سول، ټوله ورځ یې وزړل، الله ته یې زارۍ وکړې، معافي هغه وخت چې نن ما نه کوتاهي وسوه، نن زه ناغه سوم، له ما نه تهجد قضا سول. بله شپه چې کله وایي راغله، نو چې کله د تهجد وخت سو یو ناشنا کس یې خوب نه راجګوي، خورهي یې چې جګسه معاویه دیم چې ورته ګوري یو اجنبي کس ته پېژني هم نه او تهجدو ته یې راجګوي. دی ورته وایي ته څوک یې چې ما د خوب نه راوچتې او تهجدو ته دې راجګ کړم؟ وایي زه ابلیس یم، زه شیطان یم. نو د ابلیس کار خو وایي دا ده چې هغه خلک د مانځه نه غافله کوي، هغه خلک مانځه ته چېرته راوچتوي. عجیبه ده ته ماموز ته راجګې، تهجدو ته مې راوچتې. وایي ځکه دې راوچتوم، پرون مې ته ویده کړی وې، تا باندې مې تهجد قضا کړي ول، خو د دغه قضا کېدلو د وجه نه په ټوله ورځ کې کومه زړه چې تا وکړه، کومې زارۍ او فریاد او معافي دې چې وغوښته، کومې درجې چې په یوغو باندې خدای پاک درکړي، په دې تهجد یې نه درکوي. نو ما نن وویل که نن پاته سو نن به بیا همغه درجې وګټي، راځه تهجدو ته یې اوچت کړه، د تهجدو درجې لږ کمې دي او هغه د زړه او د ندامت درجې ډېرې دي. سبحان الله. دا د ندامت یعنې ناامیدي کلم نه ده پکار، انسان ته کلم ناامیدي نه ده پکار. نو همیشه په دغه طریقه باندې ژوند کول پکار دي. کوم وخت کې چې په تا باندې شیطان غالب سو، نفس در باندې غالب سو، بیا مقابله ورسره کوه، په دې خپل عمل کې دوام کوه، ناامیده کېږه مه، بیا به ته کامیابه یې. ځکه الله رب العزت فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هغه کسان چې د نفس او د شیطان سره جهاد کوي، د هغو سره مقابله شروع کړي، لنهدینهم سبلنا، موږ به خپلې طریقې ورته وښایو. اشرف علي تانوي رحمه الله ترجمه داسې کوي، هغه کسان چې د موږ په لاره باندې را رواني، موږ به یې له لاس نه ونیسو، په خپله لار به یې روان کړو. سبحان الله. نو چې یاره د الله تعالی په لار باندې روان سوي، بیا الله رب العزت کلم داسې نه ده چې تا بې یار او بې مدده دې پرېږدي، همیشه دې تا مدد کوي. نو د مرګ یاد ډېر مهم ده. کوم حدیث چې په سر کې ما درته ووایو، د یو حدیث وایم خبره ختموم، د عبدالله ابن عمر حدیث ته. نبی علیه صلات وسلام سره وای ناست وم، یو انصاري صحابي راغی د الله پیغمبر مجلس ته، د الله د پیغمبر باندې سلام واچو، او د سلام نه وروسته پوښتنه ځینې کوي، ای د الله رسوله ای المؤمنین افضل، په مؤمنانو کې کوم مؤمن ډېر د فضیلت والا ده؟ نبی علیه صلات وسلام مبارک جواب ورته کوي احسنهم خلقا، په ټولو مؤمنانو کې د فضیلت او د برتري والا انسان او مؤمن هغه د چې ښه اخلاق ولري. ښه اخلاق دا لویه سرمایه ده. نبی علیه صلات وسلام د ښه اخلاقو درلودونکي ته افضل ویلی. دویمه پوښتنه وایي دې سړي وکړه، دې انصاري صحابي، چې ای د الله رسوله ای المؤمنین اکیس، په مؤمنانو کې د ټولو نه زیات هوښیار څوک ده، عقلمند څوک ده؟ نبی علیه صلات وسلام په جواب کې ورته فرمایي اکثرهم ذکرا للموت، هغه څوک ته چې ډېر مرګ یادوي، هره ورځ مرګ ورته یاد وي، دا ډېر هوښیار. او دویم واحسنهم لما بعده استعدادا،
دویم هغه کس ده چې دا وروسته کومه زندگی چې را روانه ده د دې دپاره ښایسته تیاری کوي، ښایسته تیاری شروع کړی، ترتیب ورته برابر کړی، همیشه آخرت هم په یاد وي، قبر هم په یاد وي. نو دغه چې ده نبی علیه صلات وسلام فرمایي اکیاس ده، په خلکو کې ډېر هوښیار ده. بیا وروسته بیا وایي اولئک الاکیاس، دا هغه کسان دي چې هوښیاران دي. یو روایت کې داسې هم راځي دا هغه کسان دي چې هوښیاران دي ذهبوا بشرف الدنیا و کرامة الاخره، د دنیا شرافت هم ځان سره ویوړ او په آخرت کې به هم خدای پاک د دوی اکرام او اعزاز کوي. امام قرطبي صاحب لیکي یو ځای وایي څوک چې مرګ ډېر یادوي الله رب العزت په دریو انعاماتو ونازوي. څوک چې مرګ زیات یادوي 3 انعامات په خدای پاک دته ورکړي، 3 قسمه اعزاز او اکرام به یې وکړي. اول الله رب العزت به دته د توبې یستلو توفیق ورکړي. سبحان الله، توبه دې چې د الله په دربار کې وایسته او قبوله سوه، د دې نه بل لویه اعزاز کېدلی شي نه. دویم په معمولي دنیا به خدای پاک تا ته قناعت درکړي، لږ مال به در سره یې، لږ دنیا به یې، خو ته به ورباندې قانع وي، قناعت به دې نصیب شي. او قناعت دا داسې شی د حدیث کې راځي القناعة کنز لا ینفد، داسې خزانه ده چې کله نه خالي کېږي او نه خلاصېږي. نو دویم شی دا ده چې په کم مال او په کمه دنیا باندې به خدای پاک قناعت درکړي چې کله مرګ ډېر یادوي. او دریم اعزاز او اکرام هغه دا ده چې د تا په عبادت کې به نشاط وي، چستی به وي، خوند به وي، لذت به وي چې کله ته مرګ ډېر یادوي. موږ تاسې عبادت کوو بیخي سست پوست او دا سستوالی ګوره دا ډېر د خطرناکو خلکو علامه ده. په قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، منافقین یادوي کله چې جماعت کله په مانځه ته ودرېږي نو سست درېږي. نو دا سستی چې ختمیږي په چستی چې بدلیږي، په دغه عبادت کې خوند او لذت چې پیدا کیږي هغه کوم شی پیدا کوي؟ د مرګ یاد. څوک چې مرګ ډېر زیات یادوي. هر یو نفر دې په تاسو کې وګوري چې سبا دپاره یې څه تیار کړي. سبا خو یوه ورځ را روانه ده چې قبر ته به ځي، بیا آخرت را روان ده. د دې دپاره تا یو څه تیار کړي او که نه هر یو نفس دی، هر یو کس دی د خپل ځان سره دا سوچ او فکر وکړي چې دغه ورځ او دغه اوږد سفر دپاره زه یو شی په لاس کې لرم او که نه لرم. مرګ دا یقیني شی ده، د مرګ نه هېڅوک هم انکار نه کوي. د مرګ په راتللو کې د هېچ چا هم شک او شبه نشته. مرګ دا یو داسې مسله ده چې په دې کې د هېچ چا اختلاف نشته. په دنیا کې به داسې خلک ته ووینې چې د الله نه انکار کوي، الله نه مني، لکه دهریان، د انبیاو نه د رسولانو نه انکار کوي، د الله د کتابونو نه انکار کوي. داسې ډلې شته په دنیا کې، خو داسې څوک به ته پیدا نه کړي چې هغه ووایي چې زه مرګ نه منم. مرګ دا هر انسان مني، هېڅوک د دې نه انکار نشي کولی. او دا یقیني خبره ده، یو متفقه خبره ده، د ټولو په دې اتفاق ده چې د مرګ دپاره وخت هم نه ده متعین. امکان سته اوس فی الحال تا ته مرګ راسي، امکان سته 1 منټ وروسته راسي، 1 ساعت وروسته راسي، 1 ورځ وروسته راسي، 1 هفته وروسته راشي، 1 میاشت وروسته راشي، 1 کال وروسته راشي. د مرګ نیټه چاته معلومه نه ده. په دې باندې د ټولو اتفاق او په دې باندې د ټولو یقین او عقیده ده چې مرګ راتلونکی ده، خو کله به راځي الله ته معلوم ده، چاته معلوم نه ده. امام مالک رحمه الله مدینه منوره کې 14 کاله تقریبا تیر کړي. یو وخت کې خوب ولیده، په خوب کې نبی علیه الصلاة والسلام ویني د الله د پیغمبر نه پوښتنه کوي ای د الله رسوله مرګ می کله ده، کله به مرګ راته راځي؟ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په جواب کې صرف داسې ورته کړل، دا 15 ګوتې داسې ورته ونیولې بس. سحر چې کله دی د خوب نه راپاڅېد راجګ سو نو ډېر پریشانه و چې د الله پیغمبر په دغه 15 ګوتو سره څه شي ته اشاره وکړه؟ آیا 15 ورځې پاته دي، 15 میاشتې مې پاته دي، 15 کلونه مې پاته دي، څومره وخت پاته ده؟ ځکه زباني جواب خو یې رانه کړي، صرف اشاره یې راته وکړه. نو ډېر پریشانه و. په هغه وخت کې مشهور تابعي علامه ابن سیرین رحمه الله لوی معبر د خوبونو تعبیر د تعبیر په باره کې د دنه لوی امام نه د تیر سوی، هغه موجود و. نو امام مالک رحمه الله علامه ابن سیرین ته ورغی، دا خوب ورته ووایو. نو علامه ابن سیرین رحمه الله د دې تعبیر داسې راوایست
چې د الله پیغمبر د قرآن عظیم الشان دغه آیت ته اشاره کړي چې الله فرمای ان الله عنده علم الساعه. 5 شیان یادوي چې د قیامت علم له الله سره ده. کله به قیامت راځي هیڅ چاته معلومات نشته. یو. دویم وینزل الغیث، باران الله تعالی وری کله به کیږي د دې علم الله رب العزت سره ده. دریم ويعلم ما فی الارحام، د مور په خټه کې څه شی دي د دې علم له الله سره ده. او څلورم وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، او یو چاتم دا معلومات نسته چې سبب څه کیږي د دې علم له الله سره ده. او پنځم وما تدري نفس بأي ارض تموت، هیڅ چاتم دا معلومات نسته چې په کومه ځمکه باندې به دی مړ کیږي. دا 5 شیان داسې دي چې د دې علم له الله سره ده. ان الله علیم خبیر، الله په دې باندې علم درلودونکی او خبردار ذات ده. نو امام مالک صاحب ته ورته ویل علامه ابن سیرین چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه آیات ته اشاره کړي چې په دې آیات کې 5 شیان داسې دي چې د دې علم دی الله نه پرته بل چا سره نشته. نو لہذا تا ته نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی ښودلی چې 5 ورځې بعد یا 5 میاشتې بعد یا 5 کاله بعد به ته مړ کېږي. د مې تر دې پورې دا خبره وکړه چې د مرګ نیټه نه ده معلومه، خو مني هر څوک، انکار هېڅ څوک هم نشي ترېنه کولی. خو مخکې د دې نه چې دغه مرګ راسي ما او تا ته څه کول پکار دي؟ علما لیکي، د علماو مقوله ده، دا حدیث نه ده. موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. د دې ترجمه خو داسې ده چې تاسې ځانونه مړه کړئ مخکې د دې نه چې تاسې مړه شئ، او تاسې د خپل ځان سره حساب وکړئ مخکې د دې نه چې تاسې سره حساب وشي. خو مطلب یې څه ده؟ علما محدثین د دې جملې 2 مطلبه بیانوي. یو مطلب یې دا بیانوي موتوا قبل ان تموتوا، دا معنی چې هغه نفسانی خواهشات چې د الله تعالی د احکامو په مقابل کې ول، یا الله د احکامو معارض ول او ګناهونو ته به تراجګولې، دا مړه کا. نو موتو نه معنا دا چې د خپل نفسانی خواهشاتو کې وخیزه، د دوی خبره مه منه، د دوی سره مقابله وکړه. یا دویم مطلب یې دا ده چې مخکې د دې نه چې ته مړ شې یعنې ځان مړ وشمېره، کم از کم په 4 ساعته کې 1 ساعت نیم ساعت دې ته تو ورکړه، یو ورځ دا سوچ او فکر وکړه چې اوس ادماته ملکه راغله، اوس له مانه روح اخیستل کېږي، او اوس له مانه روح واخیستل سو، خپل او خپلوان اوس ماته غسل راکوي، اوس مې په کفن وکوي، اوس مې قبر ته وړي، اوس هلته جنازه په ما باندې کېږي، اوس زه قبر ته کوزېږم، اوس په ما باندې بار بار خاورې واړول سوې، هلته په تیارو کې زه بند شوم، هېڅ څوک هم له ما سره نسته. دغه سوچ، دغه فکر، دا کول دې ته ویل کېږي قبل ان تموتو، یعنې مخکې د دې نه چې تا ته حقیقي مرګ راسي، یعنې ځان مړ وشمېره، یعنې یو وخت کې ځان سره دا فکر او سوچ وکړه چې دا مرګ ما ته را رسېدلی او راغلی ده. نو موتو قبل ان تموتو دا معنی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د موږ تاسې خلک سخت غافله دي. 2 داسې نعمتونه دي، مضبوط حدیث ته د بخاري او مسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. 2 داسې نعمتونه دي چې ډېر خلک پکې دوکه سوي دي، هېڅ چاته د دې نعمتونو قدر نه ده معلوم. هغه 2 نعمتونه څه دي؟ یو صحت، تندرستی، ځواني، قوت. دویم فراغتیا. د موږ تاسې خلک اکثره داسې وي، که به ځوان وي، که به تکړه وي، که به صحت جوړ وي، خو عمل نه کوي نیک عمل، او وایي سبا به یې وکړم، اوسه پورې خو لا ځوان یم، مرګ ته ودرې ډېر وخت پاته ده، بله ورځ به یې وکړم، بله ورځ چې راورسېږي بیا بله ورځ به یې وکړم. په همدغه کې د ده نه ټول عمر تېر سوی، او څنګه عبادت، څنګه چې د الله راضي کول په ځواني کې کېږي، هغه رنګ بیا په سپینګیرتوب او په مرستیا کې نه کېږي. سړی چې ځوان وي، سړی چې تکړه وي، صحتمند وي، الله سخت راضي کولی شي، ډېر نوافل هم کولی شي، ډېر اذکار هم کولی شي، هر څه کولی شي. خو چې سړی مریض شي، یعنې دغه بدن او د صحت له لاسه ورکړي، بیا دی هېڅ هم نشي کولی. نو د الله پیغمبر فرمایي 2 نعمتونه داسې دي چې چاته قدر نه ده معلوم، یو صحت او دویم فراغتیا. د وخت فراغتیا در سره ده، مشغوله نه یې، داسې وخت به راورسېږي چې یو شي ته به نه اخلاص، دومره مسؤلیتونه به دې په سر باندې ولاړي. مخکې د دې نه چې ته مصروفه شې، ته مشغوله شې، دا د وخت د فراغتیا نه باید ته ګټه واخلي. موږ تاسو خو که نن سبا وخت ولرو، اکثره په موبایل او په ګیم او په انټرنیټ په دې شیانو کې تېرېږي. زما د تا ځوان ده او که سپین ږیری ده، اکثره وخت هم دې ته ورکړی. دا یو دوکه ده ما ته،
او دا کار چا کړی؟ شیطان کړی. بلکې علما فرمایي چې دغه غفلت چې په موږ او تاسې کې کوم خپور ده او دغه دو نعمتونو قدر چې ما او تا سره نسته، د دې واحد وجه دا ده چې مرګ رانه هیر ده. که یو چا ته مرګ یاد وي نو بیا کلم دی د دغه دو نعمتونو ناشکري نه کوي، کلم بیا دی قدرداني نه کوي، بلکې همیشه دی وخت ضایع کوي نه. هره ورځ دی داسې ګڼي چې دا د ما اخرنۍ ورځ ده، هره شپه داسې ګڼي چې دا په دې ژوند کې د ما اخرنۍ شپه ده. او چا سره چې غفلت کې وي هغه سره قدر نه وي نو هغه بیا په د نورو شیانو کې لګیا وي، عبثیات او لهو لعبو کې. نو د الله پیغمبر هم دو نعمتونه یاد کړي چې اکثره خلک په دوکه کې سوي دي، د دې قدر نه ده ورته معلوم. نو انسان ته دا په کار ده چې باید همیشه مرګ مخې ته ولري، او دومره غفلت نه ده په کار چې بالکل د ده نه هیر وي. علماو یوه واقعه را نقل کړې ده. یو وخت کې یو لوی بزرګ تیر سوی، حضرت بهلول په نامه سره، بهلول مجذوب. دا بهلول مجذوب د الله ولی و، د الله دوست و، د هارون رشید په زمانه کې تیر سوی. هارون رشید به د خپل دربار ته راغوښت، ډېره یې ورسره جوړه وه، ټوکې به یې ورسره کولې، او خپل دا دربانیانو ته یې ویلي و چې د ده نه به کلم پوښتنه نه کوئ، همیشه د ته اجازه ده، کلم چې د ما بادشاهت او د ما هغه دربار ته راځي د ته اجازه ده، منع کوئ به یې نه. نو کله به وایي چې دی راغی ده به ټوکې ورسره کولې. یو وخت کې وایي بهلول صاحب راغی، هارون رشید ورته ویل چې دغه یوه چاړو له ما سره ده، دا چاړو زه تا ته امانت در کوم، له ځان سره یې کلکه وساته. خو کله دی چې په دنیا کې له خپل ځان نه بېوقوفه سړی پیدا کوي، هغو ته یې بیا د ما له طرفه په تحفه کې ورکړه. دا چاړو در کوم کلکه امانت ته ځان سره کېده، خو له تا نه چې زیات بېوقوفه پیدا که په دنیا کې تا، هغو ته بیا دا چاړو د ما له طرفه په هدیه او په تحفه کې ورکړه. بهلول صاحب ورته ویل بالکل ښه خبره ده، بادشاه صاحب راکړه چاړو دی. چاړو یې ځینې واخیسته، کلونه تېرېدل، دا وخت تېرېده، داسې یو زمانه را ورسېده چې هارون رشید مریض شو، او په داسې مرض باندې مبتلا شو چې هغه لا علاج و، او ده ته هم درک ولګېد بهلول ته چې بادشاه سلامت خو مریض شوی. نو پوښتنې ته ورغی. کله چې هلته د ده د عیادت لپاره ورغی نو بادشاه ته یې ورته ویل، وایي بادشاه څه حال دی ده؟ بادشاه ورته ویل، وایي حال مې پرېږده، یو لوی سفر مې په مخ کې ده، د حال پوښتنه مې څه کوي، یو لوی سفر مې مخې ته د هغه را روان ده. نو بهلول صاحب ورته ویل، وایي د کوم چې سفر چېرته ځې؟ وایي د آخرت په سفر باندې روان یم. وایي ښه، نو کله چې ته د آخرت په سفر باندې ځې بیا به کله راځې؟ څو ورځې به هلته تېروې؟ وایي تا بیا کمکلتوبې خبرې شروع کړې د بېوقوفي، دا خو داسې سفر ده چې یو ځل څوک لاړ شي بیا راتګ نسته، بیا کله هم بېرته نسي راتللی. وایي ښه، نو کله چې دومره اوږد سفر باندې ځې چې بېرته راځې نه، تا د دغه سفر د راحت او د آرام دپاره څومره پوجیان، څومره لښکرې، څومره باډیګاټان، څومره ساز او سامان دې تیار کړی؟ نو ده بیا ورته وویل چې دا داسې سفر داسې په دې کې نه له چا سره باډیګارډ سي، نه له چا سره ساز او سامان او خوراک او څښاک د هېڅ شی نه وي، ته کې ته نابځي، د ما سره هېڅ شی هم نسته. بیا وایي بهلول ورته ویل چې دومره اوږد سفر هم کوې او د دغه سفر دپاره دې د راحت او د آرام دپاره دې هېڅ شی هم ځان سره نه دي تیار کړي او نه ځان سره وړې، نو دا څنګه سفر ده؟ وایي دا خو همداسې سفر ده. د په جواب کې ورته ویل چې سړی له ځان سره شی نه وړي، یو شی هم په درد نه ورته خوري، ته کې تناب هلته ځي. وایي بهلول صاحب ورته ویل چې کومه چاړو دي یو څو کاله مخکې ما ته راکړې وه، دغه چاړو دې بېرته واخله. ما ته دې ده راکړې وه چې په دنیا کې ما ته دې ویلې و چې له خپل ځان نه بل بېوقوف دي که چېرته ولیده هغو ته به دا چاړو ورکړي. زه ډېر وګرځېدم په دنیا کې، ډېر تلاش مې وکړه، خو له تا نه مې زیات بېوقوفه بل ونه لیده، ځکه دومره اوږد سفر ته کوې چې بېرته راځي هم نه او له ځان سره ډېر شی هم نه دي تیار کړي. او په دنیا کې خو مې لیدې چې د 3 ورځو دپاره به د یو ځای سفر کاوه، مخکې نه به دې لښکرې لېږلې، مخکې نه به دې باډیګاټان او ساز او سامان هر شیان به دې لېږل، او په دومره اوږد سفر باندې روانې چې بېرته دې راتګ هم نسته او له ځان سره هېڅ شی هم نه لري، نو له تا نه بل بېوقوف نسته، دغه امانت دې بېرته واخله، د ما له طرفه دې تا ته تحفه. رښتیا هم داسې ده. دا بهلول چې کوم جواب هارون رشید ته کړی دا بعینه د حدیث جواب ده. دا الله پیغمبر فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه ده، ما تا خو هوښیار هغه ته وایو چې ښه دنیا ګټي،
هوښیار هغه ته وایي چې ښه پیسې ګټي. نه، د الله پیغمبر هوښیار چاته وایي؟ من دان نفسه، چې خپل نفس د الله د مرضي تابع کړی وي، د خپل نفس نه مني بلکې د خپل نفس د الله د مرضي موافق کړی او تابع کړی، وعمل لما بعد الموت، او در روانې زندگی دپاره چې هغه قبر او آخرت ته یو شی تیار کړی او عمل کړی وي. د الله پیغمبر فرمایي دغه انسان که د خلکو په نظر کې څومره دی ټیټ وي، خلک اگر که دته کم عقل وایي، خو نبی علیه صلات وسلام وایي الکیس، کیس ویل کېږي هوښیار، دا کس هوښیار ده، دا کس دانه او عقلمند ده. حقیقت هم دا ده. موږ او تاسې که چېرته وګورو دا خپل ځان به مطالعه کړو. ډېر وخت داسې وي ما او تا په دې دنیا کې د خپل مکان غم کوو، کور به چېرته جوړوم، څنګه به یې جوړوم، مخکې نه ټول وخت په دې فکر کې یو. او چې یو ځای سفر کوو مخکې نه بوکینګ کوو، مخکې نه ټیکټ اخلو، مخکې نه هلته بیا په هوټل کې ځان ته ځای نیسو، او حالان کې د ما او د تا سفر به 3 ورځې یا به 10 ورځې، خو یو دومره لوی سفر ما او تا ته مخې ته را روان ده چې د هغو نه بېرته راتګ هم نشته، او د هغو لپاره ما او تا کله هم تیاری نه کوو. کله هم دا فکر نه ده کړی چې هلته م یو کور جوړول غواړي که نه، دلته خو زه کور جوړوم، دلته خو زه بوکینګ کوم، هلته مې کړی که نه مې ده کړی. نو بهلول صاحب کوم جواب چې هارون رشید ته کړی، یقینا سخت جواب ورته کړی. دا همغه حدیث ته چې ما درته ووایي. او علما لیکي د موږ یو تاسې اکابرین سي و اسلاف سي و، د هغو سره همدا فکر و، همیشه به په دې فکر کې و چې څنګه د مرګ دپاره زه تیاری وکړم او ځان ورته تیار کړم. یو وخت کې د عبدالرحمن ابن انعم په زمانه کې یو لوی محدث تیر سوی. د ده په زمانه کې د یو چا په ذهن کې دا خیال راغی چې راځه له د علماو له د غټو خلکو نه پوښتنه وکړه. دا پوښتنه وکړه چې که چېرته د تا نن اخرنۍ ورځې تا ته څوک وایي چې سبا مړ کېږي، ته به نن کوم کارونه کوې؟ دا یې صرف د دې لپاره دا پوښتنه کوله چې چونکې د علماو نه ځان ته یو شی زده کول چې هغه ښه کارونه به زه ځینې زده کړم او بیا به یې زه شروع کړم. ده وایي دا پلټنه شروع کړه، دغه مسلمان یو عالم ته ورځه، بل محدث ته ورځه، بل فقیه ته ورځه، خو مختلف جوابونه خلک ورکوي، زه به په دې ورځ دا کوم، په دې ورځ به دا کوم، په دې ورځ به دا کوم. عبدالرحمن ابن ابي انعم ته راغی، دا لوی محدث تېر سوی همدا کس، ورته وایي ته به په دغه ورځ څه کوې چې تا ته یو څوک وایي چې سبا د اخرنۍ ورځ ده او مړ کېږي. عبدالرحمن ابن ابي انعم وایي لکه څنګه مې مخکې چې کوم کارونه کول په همدغه ورځ به همدا کارم کوم. یعنی د ما نظام الاوقات او معمولات له اولې ورځې نه داسې دي چې هغه اوله ورځ ما اخره ورځ فرض کړې، له اول وخت نه چې زه پیدا سوی یم ځان ته مې ترتیب جوړ کړی، تنظیم الاوقات معمولات مې مخ ته ایښي دي او دا مې فرض کړی چې نن د ما اخرنۍ ورځ ده. دومره شی ما ته پاته نه دي چې په دغه ورځ باندې زه ور اضافه کړم. دا د موږ د تاسې محدثین او اسلاف ول، او دا هغه خلک ول چې نبی علیه صلات وسلام مبارک د دې په باره کې وایي من احب لقاء الله احب الله لقاءه. څوک چې د الله تعالی ملاقات خوښوي، د الله سره ملاوېدل خوښوي، الله تعالی هم د ده سره ملاوېدل خوښوي، الله هم د ده ملاقات غواړي. او دا هغه خلک ول چې دوی په زبان حال سره دا ویل چې غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه، چې سبا به موږ د خپلو ملګرو سره ملاویږو او د محمد صلی الله علیه وسلم او د صحابه سره به ملاویږو. لکه حضرت بلال صاحب چې وفات کیږي نو ښځې ورته زاړي، حضرت بلال صاحب ورته وایي ولې زاړي؟ نو وایي ځکه زاړم چې فراق د جدایي ده. دی هم دا اشعار ورته وایي چې غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه، خفه کېږه ما سبا د خپلو ملګرو د نورو صحابو سره ملاویږم، ځم د دې دنیا نه د محمد صلی الله علیه وسلم او د ده د صحابو سره ملاویږم. ولې خفه کېږي؟